په خان آباد ولسوالۍ کې د څښاک پاکو اوبو رسولو یوې شبکې جوړولو چارې پیل شوې. د څښاک پاکو اوبو رسولو دغه شبکه د کندوز ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست او د اغا خان دفتر له لوري د 250,000 امریکایي ډالرو په لګښت رغول کیږي چې د چارو په بشپړېدو سره به یې کابو 200 کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. د شانټوب نه تر موسازۍ او جامنشي پورې 8.5 کیلومتر فاصلې سره پایپ لاین سیستم باندې پایپ غځېږي. د دې کې 3 ذخیرې د اوبو جوړېږي. همدغه راز په 19,213 متره د طول د پایپ دی چې په دې کې د 343 شیردانونه کور په کور باندې نښلول کېږي چې تقریبا 590 فامیل ته به پاکې اوبه مهیا شي. نن ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې د کندوز خان آباد ولسوالۍ د شوراب موسازۍ د کلي چې ډېر یو غریب خلک دي او ډېر بېوزله خلک دي. د اغا خان موسسې د خوا نه ورته د شبکې کار منظور سو، مبارکي ورته وایو او چا چې په دې کې سعی کړي، کوشش یې کړی چې هر شخص یې دلالتن اشارتن همکاري یې کړي. پروردګار ته اجر عظیم ور نصیب کړي. الله دې دغه ستړیا خپل دربار کې ورته قبول او منظور وګرځوي او الله پاک دې نور هم زموږ په وطن کې داسې د خوشحالۍ او د سوکالۍ زیری او خوشخبري خپل ولس ته راوړي. پروردګار دې زموږ مشرانو ته عمر طویل ورکړي. په ورته مهال د خان آباد ولسوالۍ د موسازیو سیمې اوسیدونکي د اسلامي مرض سیمه ییزو مسؤلینو د دې اقدام هرکلي ترڅنګ په پاتو لورو پرتو سیمو کې هم د ورته څاګانو د فعالېدو غوښتنه کوي. ګورې موږ ډېر د مشکلاتو سره متوجه یاستو. که دغه د اوبو پروژه دا راځي دا په د الله پاک یو ډېر غټ نعمت ده په موږ او تاسو. د دې شکرداني ادا کول، قدرداني کول پکار دي. له دې خلکو سره د دې پروژې د انجینرانو نورو مرستیالانو سره همکاري کول پکار دي. لاس په لاس سره دا پروژه تر سره ورسو. ما مردم کلی ما همکار هستیم، کلی قشلاق ما افسدخانه کلی منقطع همکار هستیم. در خدمت ما مردم حاضر آمده هستیم. ما همکاری میکنیم، خودمون نگاه میکنیم، کلی ما همکار هستیم قطعی. د کندوز ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د سیمه ییزو مسؤلینو د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنۍ را په دې خوا د دغه ولایت مرکز په ګډون په لیرو پرتو سیمو ولسوالیو کې تر ډېره بریده د پاکو اوبو نشتوالي ستونزه هواره شوې او اوس خلک تر ډېره بریده پاکو صحي اوبو ته لاسرسی لري.